الو. الو. په خیر راغلی. خیرونه جوړ. څنګه چیرته روانه؟ او چیرته نه یم روان، لکه چې لونګین چیرته نشه کړی داسې ګډې وډې وایي. نه نشه کړی نه یم، ستړی یم. تیارې کې راغلی، څه پوښ خو نه ناست چې ته ستړی یم. خو تیارې کې راغلی هېڅ خبره نه وي. هغه ته څه رقم درسم یاره امریکا ته. امریکا ته موږ به درته ویزه ولیږو یا به دلته ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړو که نه؟ ټرمپ سره خو هغه خو د موږ تربور د هغه نه بغیر داسې که یو کار کېږي هغه مشکله ده. بیا په وټساپ کې به درته ووایم چې وټساپ نمبر دې راته ولېږه، درته به چل وښیم. څه به ښکار هلته به یو جای لایف راځو اکزیټ باندې غږېږي. نو داسې کیسې دي. اوس ته دوبۍ کې چې شی کوې د ما سخت سودا ده، ولاکه دروغ درته والا تاسو خو چې د ما په ګیمونو پوهېږئ سپین ګیري به یاستئ. نه اوس دلته دوه تحلیله وجود لري. یو چې تله خپله کاروبار په حساب باندې او چکر مکر وهي او بیرته ځي. دویم تحلیل دا ده چې دلته به یو میډیا ته به کش ورکړي. والا نو که میډیا ته کاش ورکړم هم څه مو له لاسه نه کېږي. ډېرو میډیا ته کاش ورکړی ده او که کاروبار کوم نو هغه خو مې خپل حق ده، څوک مې له کاروباره نسي منې کولی. او افغانستان مې وطن ده، بلکل د چا پلار مې ترې شړلی نه شي. پوه شولې؟ 100%. ځکه د ما پلار معلوم ده، نیکه مې معلوم ده، زه څه داسې ګمنامه څوک نه یم چې څوک مې ونه پېژني. یا هغه فارم مې په دې دلالت کوي چې پوخ کوچی یم. پوه شوې؟ موږ ټول پښتانه کوچي یو. خبرې دي. راغلی یم هسې به لږ مریض یم نو ځمه یو هفته دلته یم، بیا هندوستان ته ځم. څنګه ناروغ یې؟ دا خو ته غوړ کوچ مچ دی ویلی، زړه پیپونه دې خپل بند کړي په خدای. نه د ما تقریبا 2012 کال نه د زړه تکلیف ما سپرینګ تېر کړی 2 وارې. نو اوس سپرینګونه هم کار پرېښی ده، مکمل هر څه مې شارټ دي. پوه شولې؟ بس سره له دې چې زه خو طالبان د دعا نه کوم، خو تا ته دعا ځکه کوم انډیوال مې او د ما دعا ګوره د مخې قبلېږي. یاره تا دعا خو بیخي د ما په کار نه دی ورور. دا اول کس دی چې دعا نه غواړي. مسافر 14 کاله مسافر یم. صریح حدیث دی چې د مسافر د مظلوم او د یتیم دعا په خپله قبلېږي. زم مسافر یم د مسافر دوبۍ مسافري چا په مسافرۍ کې حساب کړی ده چې دغسې لاړې ټوکې افغانستان ته غورځېږي. د دوبۍ مسافري چا په مسافرۍ کې حساب کړی؟ ولې دوبۍ تا ته څه ښار نه ښکاري؟ 3 ساعته 4 ساعته فلایټ ده. دغه ځای نه وګوره 22 ساعته افغانستان ته تیارې نو موږ خو پیاده ورته حسابوو. پیاده خو 5 میاشتې مزال ده. نو بیا که د روژې میاشت وی روژه به دې ورته خوړلی. روژې خو که مسافر یم که نه یم خوړلی سم، هغه خو څه مشکل نه لري. هغه مې له رب سره معامله ده. بلکل بلکل. مقصد قلیل ممدلته رسېغلی غو خدای مې د منافقته وساتي، هملته ده نور که حساب کتاب ورسره کړي. خپل افغان قلیل نسته والا مالې هغه به میدانوۍ ته راسي هېڅ ارامچکې هغه ونه. بس خوښه د مقصد هملته دي. دا دوبۍ والا هغه چې ډېر ټیک ټاکران لونګین هم هملته و، همغلته یې راګیر که. لونګین خو توبه وویستله، هغه خو معیار ده. هغه له جمهوریت نه موږ ته غلیمات کې پاتې سوی ده. پوه شوې؟ غنیمت کې نه راځي، هغه غلامانو کې راځي. نه غلیمات کې موږ ته پاتې سوی ده. نه غلامانو کې حسابېږي. اوس تاسې ته مجبور ده چې وغږېږي همدغسې. غلامانو کې تاسو حسابېږي، غلیمات ته نه. زه خو آزاد ګرځم. دا څه وایي؟ خیر انشاءالله لاند وخت کې به کار شي. ښه دا اکزیټ باندې مې پوه که زه پوه نه شولم. دا څه د اکزیټ امتحان په افغانستان کې د هغو محصلینو نه که نه چې د طب له پوهنځي فارغه دي او دوی کجنوکۍ دي که هلکانې، دوی بیا دغه د اکزیټ امتحان ورکوي. د امتحان وروسته دوی یوه نتیجه اخلي، یو نمرې دي، یو معیار ده، هغه به دوی پوره کوي. بیا دوی کولی شي چې د خپلو نورو زده کړو دپاره دوی مخته لاړ شي. که چیرې ته د اکزیټ امتحان ورنه کړې ته بیا نسې کولی.
دې سکل د اگزیټ په امتحان کې یوازې هلکانو ته اجازه شته، جنکو ته نشته. اوس دا بل نو دا به اخر څه کېږي؟ دغه حال ده. نو څوک د دې ولس ته خو خدای په خلک نازله کړي دي او دغسې کله مکتبونه بند کله یو شی. نن دا داسې موضوع دی مبین صاحب چې دې کې نه پیسې دي نه طرحه غواړي نه کوم بله موضوع ده، خو د امتحان صحنه د وروره خویندې د وطن راځي هلته امتحان ورکوي، هېڅ کومه بله خبره نشته. هغه دا یې پرې بند کړل. یعنې دا خو وچ کلک د علم سره دښمني ښودل دي. والله څه ووایم نو دې غټو کارو کې زه ډېرې ګوتې نه وهم، خو یو شی درته وایم ښه، دغه د نرانو تعلیم یې بند کړی وای، ښه خبره نه او زه خو همدا وایم چې انسانان ټول برابر دي، ښځه او نر کې هیڅ فرق نشته. که په ښځو تعلیم بندوي باید زما خو د وطن د ځوانانو هم هیله دا ده چې دوی هم د مکتبونه ټول پرېږدي، پوهنتونونه دې پرېږدي، چې ښځې موږ خویندې نه پرېږدي، موږ هم نه ځو. نو دا خو ظلم دی د دوی په حق کې، او دا ورونه په واقعیت کې خپل د خویندو په حق کې ظلم کوي چې دوی مکتب ته پوهنتون ته ځي. نو ته څه وایې چې هغوی مکتب پرېږدي، څوک به یې په خچه کې شي؟ دغه تعلق څه خبره دې وکړله ولا داسې یو ښه خبره دې راته وکړه. اول ځل ده چې خوله دې راته داسې بنده کړئ چې شی راته پاتې نه سو. نه هېڅ شی هم نه سو. چې وایي مطلب ته نه دي وایي مزه پرېږدي، څوک به په قصه کښې وایي مزه خلاص. موږ چې ماشومتوب کې بلکې په قهر سو که نه، کور کې ډوډۍ نه خورم، بیا به راته هغه ورونه خو پوهېدل وایي مې خوره، بیا به دوه بجې د شپې وږي پر ځای کې ناست ویښ خوب به نه راتله، بیا به مور ته ژړل چې خیر دی ومړې ډوډۍ راکړه. که دا هلکان وایي موږ نه ځو، شروانه به م قار وکړه پوه شولې، د تې به م پلار ورتېلی وایي غوښه ورته پرې نه ږدئ، قار یې کړی ده، شوروا نه خورې غوښه خورې پوه شولې. نو والا زه خپله ګنګس یم، ګنګس لار رانه ورکه ده. څه وایي ورو دغه خبرې سړی دردېږي ځورېږي که ویې نه وایې. الله دې رحم وکړي، الله دې خدای دې وکړي چې په دغه رقم باندې یاره څه ووایم، خو دا اوس زه دوبۍ کې یم ښه، زه راغلی مریض یم. کاشکې ما په افغانستان کې یو ډاکټر درلودلی چې د ما علاج یې کړی وای، د ما به زرګونه ډالر د باندې نه مصرفېده. دا د یو دویمه خبره دا خپل بچي به مې راسره و، که مې ذوالقدان وایي که مړ کېدله په کار څه و، اسوره به مې د هغوی سره و. یعنې زه ډېر دې ته نه یم پریشانه چې پیسې ځي، پیسې بیا هم پیدا کېږي. زه وایم که همدغه اپریشن کې له کوره په پښو راغلم ژوندی او بېرته مې مړی لاړ شي، دا هم امکان لري که نه. ځکه هلته خو تا نه دستخط اخلي چې دا وروره موږ عملیات کوو، که مړ سو مړ سو، که پات سو پات سو. دویمه خبره دا ده چې زه دلته وګرځېدم ومې لیده، ما نن د سهار منځ په یو جومات کې کړی، د ماسپښین مې بل کې کړی، د مازدیګر مې بل کې کړی، د ماښام منځ په لاره باندې و په موټر کې مې وکړه، او د ماخستان جمع افغانانو ډوډۍ کړې وه، بس مانځه ته لاړلو. دا هر جومات کې مونځ هم کېده او څنګ کې. یعنې مونږ دغسې نه غواړو، داسې نه غواړو په افغانستان کې. دا د مونږ خویندې په حجاب کې، په پرده کې، په موټر کې له محرم سره هر رقم نظام هر څه ترتیب ورته جوړولی شي. خو تاسو باور خدای وکړئ د دنیا مسلمانان او کفار راځي دلته سرمایه ګزاري هم کوي، انویسټمنټ هم کوي. نن ماته یو چا خبره کوله چې دلته 3000 کوره جوړ سو، 3000 کوره، 9000 کوره جوړ سوي دي. اخرنی چاته لا خلاص نه ده، له لاندې تر بره دا ټول کورونه خرڅ سوي دي. 9000 کوره راسته په افغانستان کې ولا که په 9000 کالو کې خرڅ کړي. دلته هر رقم خلک راځي، خپل کار کوي، خپل بزنس کوي. 100% د نړۍ د تجارت مرکز دی هغه دوبۍ. نو ما په ژوند باندې داسې هغه نه و لیدلی، داسې ښارونه، داسې سړکونه، داسې دا خو داسې یو کار وکړه ښه مبین صاحب، لونګین ته به ووایې چې یو 3 ټیکټه درته، یو تا ته یو ځان ته کوم بل ملګری در سره کړي، یو ځل دې برج خلیفه ته بوځي، قیمت دې ټیکټونه خو خیر یو چکر ووهه، باید ولاړ سې. نه برج خلیفه ته هم لاړلم، خو هلته
نه لرې نه مه ګوره، لرې نه مه ګوره، دننه ورسئ، دننه وګرځه پکې، کور ته ورسه. دننه لاړل ما هغه 815 چاته د څومره اعمال ته لاړلم، اسلامي امارات بیرغ مې داسې پکې وخوځوه راوخوځوه. همدغه موږ ته پاتې دي، دلته یې زه هم کله کله په سړکونو باندې خوځوم. پټ مې وره په ویډیو مې ترې وکړه، داسې لاړلم نشروه مې ښه خان دی. نو نوی کالم را روان ده، خبرې که زه دلته ومه سخت بد حال به یو. ته خو به ته خو به چې ورته وایي د کرسمس هلته ولمانځئ، نو ښه داسې ټایټ لمانځل کېږي. کرسمس ته ولمانځه، زه به د سایل کوم. خو دواړې یې لمانځو، دې کې څه خبره ده؟ نه ته راسه، ته دلته کار مې دی د سره یاره ورکې کړ. همداسې بیا بایک کې ما د سره بوز امریکا چې درسم اول ته همغه د کچالانو کیسه رایادېږي. زه چې تا اوس ګورم ما ته کچالانو کیسه رایادېږي. بسم الله بسم الله. زما د سره یو غټ بایک راوړ. هلته به دې دا غویان څنګه بیا یادېږي؟ دلته غویان میان هم نشته دي. غویان ټول حلالومه خیراتومه، داسې یې زړل نن راپسې، خدای چا به واښه ورکړي که نه. والله تا هم ښه مصروفیت ده په خدای. زه دې ته حیران یم چې چا به لوشلي، شیدې به یې څڅوي، چا به خوړلي، بیخي داسې شترمرغانو راپسې تشویش در ولېدلی. تشویش ده، تشویش هلته مریض، هلته د دې مصیبت تشویش. ځان په خدای د سپاره نه بچان په کابل لوګر کې د هغه نو غواګانې ساتئ چې تیاره تم نس خبرې کوي. نو ته هغې لږ رسېدلي دي نو یوه غوا او دوه غواوې خو نه دي که نه یاره. والا خیر، په هر صورت الله دې درته روغ صحت په نصیب کې دعا درته کوو. او که هندوستان کې کم څه کوم زماله کېږي، زه خو هند کې اړیکې لرم، او که چېرته مثلا زما نه بس دفاع په اړیکو نه ځم، دفاع په اړیکو نه ځم. نه زه خو هلته محصل وم، یعنې په هندوستان په ډیلي کې چې هر شی سوي وروره چې زه چې کوم ډاکټر تا پیژني زه هغه طرف ته بیخي نه ځم. ولې؟ نه 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 دومره یې بار خو نه کومه نه زه پوهېږې صرف راجه در باندې غرق داستونه دې کښېني ګونګی هسې چې نور دې لفظ دې خوی ونه وځي. نه زه هسې هم ګونګی سوی یم، بېغمه شه. نه خدای دې نه کړي، الله درته روغ صحت په نصیب کړي. تا په درد باندې موږ درمن کېږو چې هر څوک افغان یې موږ په خوا بدېږي. بس ملګرو تاسو ته